أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق په شروع کې د اسمان او د یو خاص قسم ستوري یا د ټولو ستورو په باره کې د قسم ذکر او دا گواهان جوړ کړي شو. په دې کې دعوت ته د بطور خاص د اسمانونو په تخلیق کې غور او فکر ته چې مونږ او تاسو د کائنات اجرام چې څومره دي په کائنات کې څومره سيزونه الله جوړ کړی دی په تور خاص زمونږ د پاسه چې دي چې مونږ یې د لری نه اینو په دې کې غور او فکر کوو د الله قدرت پر یادو او د الله رب العزت د اوخيارانو خلقو صفاتهم خولې ده. په سورۃ آل عمران په اخره کې چې کله الله رب العزت د اوخيارانو خلقو ذکر کوي نو هغه مبارک دا خبره کوي يتفکرون فی خلق السماوات والارض. دیو د اسمانونو او د زمکې په تخلیق کې غور او فکر کوي او دا خبره د ځان تر یادې چې الله رب العزت دا سيزونه عبس نه دی پیدا کړی د دې مقصد شته د حق د پاره پیدا کړی دی. بیا د سورۃ الطارق په 4م آیت کې دا خبره بیان شوه ان کل نفس لما علیها حافظ. په هر یو نفس باندې محافظ او نگهبان دا مقرر دی. نو چې دا خبره مونږ ته یادې چې زمونږ یو عمل د الله نه پټ نه دی، زمونږ عملونه د هغه ملائکو نه پټ نه دي چې کوم ملائک په مونږ باندې مقرر کړی شوی دي د زمونږ د عملونو د لیکلو لپاره. کرامن کاتبین وان علیکم لحافظین څنګه چې سورۃ الانفطار کې راغلی. نو چې مونږ ته دا خبره یادې او علماوی چې د حیا د ټولو نه لویه درجه ده چې انسان د الله نه حیا وکړي، چې دې یو کار تلاس اشي یو کار تورزی چې دې رومبه دا خبره یاد کی چې ما الله اینی نو ډیر شي کارونه دې د خلقو نه په پټه کوي او د الله نه په پټه سن شي کوله. دا ځان چې انسان د هغه ملائکو نه حیا وکړي چې کوم ملائک په د باندې مقرر دي د عملونو د لیکلو لپاره. او بیا یو ناشنا نقطه بعضی علما دا هم کوي چې په اصل کې انسان لپاره کار دي چې د خپل ځان نه حیا وکړي. د خلقو نه حیا کوي، د خلقو نه ځان پټ کوي، د خلقو نه په پټه باندې یو کار وکړي او د ځان په مخ کې دغه کار کوي او ځان ته بد نه ښکاري، د ځان نه حیا نه کوي. نو د ځان نه دی حیا وکړي انسان د جرم نه مخ کې د ګناه نه مخ کې د ځان نه حیا وکړي او د ځان نه شرمېږي. نو ان کل نفس لما علیها حافظ کې د دغه خبرې یادګیرنه وه چې ستاسو یو عمل د پټ پاتې کېدونکی نه دی. بیا انسان ته خپل تخلیق را یاد کړی شو. فلینظر الانسان مما خلق آیت نمبر 5 کې انسان لپاره کار دی چې د ځان ته را یادې چې د ابتدا د سنه ده د سنه جوړ شوی دی د هغه حقیر نطفه نه د هغه وبونه چې هغه ته اکثر د هغه نه خلق کرکه کوي. فلینظر الانسان مما خلق. نو چې کله انسان دغه ته سوچ کوي او دغه ته غور او فکر کوي او دغه خبرې ته زی دی به بیا تکبر نه کوي، دی به بیا لوی نه کوي، دی به بیا دې نه زغ سوکیم. فلینظر الانسان مما خلق. نو د عاجزۍ د پیدا کولو لپاره پکار دی چې انسان په خپل ابتدایي تخلیق کې غور او فکر وکړي. بیا په آیت نمبر 9 کې د قیامت د ورځې صفت خوولیو یوم تبل السرائر. دا داسې ورځ ده چې په دغه ورځ باندې به پټې خبرې اسرار او رازونه دا بخکارش. امام قرطبي رحمت الله علیه د دې په تفسیر کې لیکلی دی چې په دغه ورځ باندې به د انسانانو پټې خبرې ظاهري شي. هر هغه څه چې انسان پټ کړو کاغه د خیرو د ډېر شي خلق دي سم دي سعادتمن چې د خیر کارونه په پټه پټه باندې
نو د هغې اثر به هم د قیامت په ورځ باندې ظاهر شي، هغه به مخې ته راشي. او هر هغه کار چې هغه انسان د شر کړی دی، هغه د شر هغه کار به هم مخې ته راشي. هر هغه کار چې هغه په د ایمان سره تعلق ساتي، هغه به هم مخې ته راشي. او هر هغه کار چې هغه د زړه په کفر باندې دلالت کوي، نو هغه به هم مخې ته راشي. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه قول ذکر کړی دی، هغه فرمایي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې هر پټه خبره دا راښکاره کړي. نو بیا به هغه پټه خبره چې د انسان سره متعلق وه، یا به د ده په مخ کې نور پیدا کړي، د ده په مخ کې به زینت پیدا کړي، د ده په مخ کې به ښکلوالی پیدا کړي، او یا به د ده په مخ کې ګندوالی، سخاوالی او د کرکجن کېدل دا به پکې ظاهر کړي. الله دې زمونږ حفاظت وکړي. الله رب العزت زمونږه باطینی اعمال ټول د خیر نه ډک کړي. دغه شان یوم تبلی السرائر کې امام ابن القیم رحمت الله علیه فرمایي چې د په اصل کې دا اعمال چې دي، نو دا د انسان د باطینی د پټو خبرو نتیجې. نو کم سړی چې د هغه باطن دا نیکو، نو د ده عمل به هم نیک، او د ده د عمل به د ده په مخ باندې ښکاره کېږي د قیامت په ورځ باندې، چې دا به روښانه، او دغه شان په دې به د حیا نه ډکي. او د کم سړي چې باطن د فاسدي، نو د ده عمل به د دغه باطن تابع، په هغې پسې به ځي. او د قیامت په ورځ باندې به د په مخ باندې دغه د تیاری په شکل کې، د توروالی په شکل کې به دی ظاهر شي، او د ګندوالی په شکل کې به دی ظاهر شي. او په دنیا کې اگر چې داسې چې دی ځان په دنیا کې ښکلی ښکاره کوي، او ځان ښه ساتي، او ځان ښه برابر ساتي، خو د قیامت په ورځ باندې به بیا د دغې څه اثر په ده باندې پاتې نه، او د ده هغه باطن چې څومره ګنده و، هغه ګندګي به د ده په مخ باندې ظاهره شي. یوم تبلی السرائر هغه ورځ دی چې په دې سره به پټې خبرې ښکاره شي. مونږه په دنیا کې د خپلو جرمونو، د خپلو ګناهونو د الله نه مغفرت طلب کو، هغه ګناهونه یاد کو چې هغې باندې هیڅوک نه دي خبردار، مونږ پې صرف خبردار یو، او د الله نه بخښنه وغواړو. د دې ځای نه ځان ته دغه کار اسان کو. د دنیا د ژوند چې دی دا مهلت دی، په دې کې استغفار کېدی شي، په دې کې ګناهونه د ځان نه لرې کولی شي انسان. د دې نه وروستو بیا مهلت ختمیږي. نو چې مونږه د خپل ځان دپاره د دغې مهلت نه فایده واخلو. بیا په آیت نمبر 10 کې د دې خبرې بیانو، فما له من قوة ولا ناصر، د دپاره به څه طاقت نه به د ده څوک مددګاري. کافر انسان به په دغه ورځ باندې د الله د عذاب نه او د ناکاري انجام نه هیڅوک نشي بچ کولی، نه به دی په خپله باندې ځان بچ کولی شي، نه به د ده دومره طاقت وي، نه به داسې څوک وي چې هغه دی د دغې نه بچ کړي. اگر چې په دنیا کې دا طریقه خلق کوي، د په خپل زور باندې، په خپل قوت باندې ځان منع کړي، یا په خپلو خپلوانو باندې، یا چېرته څوک لرې مددګار وګوري ځان بچ کړي، خو په آخرت کې او د قیامت په ورځ باندې بیا د چا بچ کېدل نشته د هغې عذاب نه. دغه شان په آیت نمبر 13 کې د قرآن مجید فضیلتو، انه لقول فصل، دا فیصل قول دی، دا فیصله کون کې قول دی، دا پوخ او مضبوط قول دی. نو د قرآن طرف ته پکې دعوت دی چې د قرآن ته توجه کول دی، خپل عقیده او خپل عمل دا په قرآن باندې جوړول دی، او صرف د خلقو دیکادې کی خلقو پسې تلل، صرف دا چې د خلقو نه اوره او خلقو هغه خبره هغه فالو کوه، په هغې پسې دا طریقه پرېښودل دي، او په قرآن ته ځان جوړول دي، په قرآن باندې ځان جوړول دي. انه لقول فصل، دا اصل هغه مضبوط خبره ده. بیا په آخره کې کافرانو ته
تهدید هغوی ته یره وه او د دې خبرې حکم چې اصل فیصله ده د الله ده. دی په دنیا کې ډیر زیات مکرونه او کیدونه کوي. انهم یکیدون کیده، دیو کوششونه کوي چې ځان غالب کی او د الله دین مغلوب کی. نو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې انسان اضعف دی، کمزور دی، احقر دی، او الله رب العزت قوي ذات دی، او الله رب العزت په هر څه باندې علیم ذات دی. نو صرف او صرف د الله خبره بچلیږي، صرف او صرف د الله تدبیر بچلیږي. د دې ټول تدبیرونه چې دي دا ناکامه کیدونکي دي. او بیا اخیری آیت کې د دې خبره بیانو فمهل الکافرین امهلهم رویدا، ای کافرانو ته لږ مهلت ورکا. نو د دنیا د ژوند مهلت ته تر څو پورې چې د دنیا ژوند باقی دی، د کافرانو د پاره هم مهلت ته، د ګناګارانو د پاره هم مهلت ته، د مذنبینو د پاره هم مهلت ته. ځان د مرګ نه مخکې راړول دي، ځان د مرګ نه مخکې د الله اطاعت ته راوستل دي، او په دې سره به د آخرت کامیابی دا ملاویږي. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير